سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، زه همیشه کوشش کوم ستاسو د پوښتنو نه یو پوښتنه راوالم. نن مې یو پوښتنه راخیستې ده چې په دې ورځو کې ډېر زیات ملګري دا پوښتنه کوي او هغه دا ده چې پاکستان ولې په تدخ د وایاژ ویزې نه ورکوي. نو ډېرو زیاتو ملګرو دا پوښتنه کړې وه، نو ما غوښتل چې په دې باندې یو څو خبرې وکړم. ملګرو، پاکستان سفارت چې کوم دی هغو سره ما 2-3 ځلې اړیکه ونیوله. هغو په تدخ د وایاژ باندې فعلا افغانانو ته ویزه نه ورکوي او دوی دغه فیصله چې کوم ده د پاکستان دولت کړې ده. هلته نه د هغوی دولت دا فیصله کړې ده چې افغانانو ته په تدخ د وایاژ دوی ویزه ورنکړي، ولې په افغاني پاسپورټ باندې دوی ویزه ورکوي. بل دا دی چې دلته په ټوله اروپا کې چې کوم تدخ د وایاژ او ټریول ډاکومنټ افغانانو ته ورکړی شوی په هغو ټولو یې نه ورکوي. دا صرف په فرانسه کې نه دی، دا په ټوله اروپا کې دی. حتی په لندن کې هم افغانانو ته په ټریول ډاکومنټ سفري اسنادو باندې یا تدخ د وایاژ دې باندې دوی ویزه نه ورکوي. ټوله اروپا کې که هغه اتریش دی، که آلمان دی، که سویډن دی، که ډنمارک دی، دلته فرانسه کې، په لندن کې، په دې ټولو ملکونو کې دوی په سفري چې کوم اسناد دي یعنی ټریول ډاکومنټ یا تدخ د وایاژ دې باندې دوی ویزه فعلا بنده کړې ده. اوس به دوی دا کله خلاصوي نو دا معلومات نشته. حتی ما غوښتل چې ستاسو دپاره زه سفارت سره اړیکه ونیسم او دغه اړیکه مې ونیوله او دغه پوښتنه مې ترې وکړه. نو د سفارت چې کوم کارمندانو هغه وویل چې موږ ته دا معلومات نشته چې موږ ته به کله اجازه راکولی کېږي چې موږ په تدخ د وایاژ یا په ټریول ډاکومنټ باندې افغانانو ته ویزې ورکړو. زه پوهېږم چې ډېر داسې افغانان دي دلته په وطن کې وضعیت ډېر خراب دی. د دوی فامیلونه چې کوم دي یا دوی دپاره پاکستان ته راغلي چې تر څو دوی سره وویني، یا بعضې ملګري مریضان لري په پاکستان کې چې دوی خپل فامیل سره وویني په پاکستان کې. نو دوی دپاره دوی ضرورت لري چې پاکستان ته دوی سفر وکړي. ولې د سفارت چې کوم کارمندان دي هغه وایي چې دا ویزا په تدخ د وایاژ یا په ټریول ډاکومنټ باندې دا د دولت فیصله ده او دا هغو فیصله کړې ده. نو دې دپاره دوی ته دا معلومات نشته چې دوی به کله دغه ویزا په تدخ د وایاژ یا په ټریول ډاکومنټ باندې ورکوي. نو صرف دا ځان له فرانسه کې نه ده، دا ټولې اروپا دپاره دوی دغه پالیسي اوس اختیار کړې ده. دغه پالیسي ده اوس فلحال دوی ویزه نه ورکوي، ولې په افغاني پاسپورټ باندې دوی ویزې ورکوي افغانانو ته. نو ډېرو ملګرو دا پوښتنه کړې وه، نو ځکه مې غوښتل چې په زه تاسو ته په دې باندې یو څو خبرې وکړم. ملګرو، دغه معلومات فلحال نشته دی، حتی سفارت کارمندان هم دا معلومات نه لري یا دوی دا معلومات نه ورکوي چې کله به دوی ویزې بیرته خوشي کوي، بیرته به دوی په تدخ د وایاژ په ټریول ډاکومنټ باندې ویزې ورکوي. نو فلحال دا هیچ چاته معلومات نشته دی. نو تاسو دې لپاره منتظر اوسئ. هر کله چې کله داسې اعلان وشو یا داسې کوم خبر راغی نو زه به ضرور تاسو لپاره ویډیو جوړه کړم، تاسو به په وخت باندې خبر کړم. نو مننه ملګرو. که هر ملګری هر څنګه پوښتنه لري، تاسو خپله پوښتنه دلته زما په یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې خپله پوښتنه پرېښودلی شئ او انشاءالله په خپل وخت به زه تاسو ته خامخا جواب درکړم، ویډیو به جوړه کړم او تاسو ته به دقیق معلومات درکړم. نو مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې په الله سپارم. په مخه.